جلیبیب رضی الله عنه دا یو صحابي د رسول سلم په جماعت کې اوسېدو غریب انسان او د رسول سلم د جماعت په اخره کې یو ځای جوړ شوی چې هغې ته صفه به ویلی کېده او په دې کې به دا غریبانان طالبان د دین د پراته وو چې کوم به لرو لرو نه راغلي وو کورونه به یې نه وو یا به د دغه علاقې وو خو ځای به یې نه وو نو هلته به پراته وو بس علم به یې هم زده کوو دا مالداره صحابه کرام به راتلو هغوی به خرچې کولې رسول صلی الله وسلم کور ته چې به سره رالو نو رسول سلم به هغوی ته اواز وکړو یو په هغو کې ابو هریره رضی الله عنه هغه هم د دې غریبانانو سره ناست غټ غټ صحابه کرام او غټ مجاهدین ګوره په دغه ځای کې پاتې شوي دي په دغه مدرسه کې د رسول سلم سره د هغه غربت چې کوم په هغوی باندې و یو په هغو کې جلیبیب رضی الله عنه نسب نسخ کمزوره انسان او د مخ نم بدرنګه و او د باډۍ نه چیتو چې ورک غونته کې انسان و په دې خلکو کې ورک په دې و چې مالداره نه و ښایسته نه و نسب یې نه و مشهور نه و په د رسول سلم په جومات کې پروت و د هغه په شاګردانو کې و علم به یې زده کوو بیا به ځان له ناست و یو ورځ ورته رسول سلم وویل جلیبیب وی واده نه کړې هغه وی یا رسول الله واده موږ سره څوک واده کړي لا مال ولا نسب ولا جمال نه مال شته نه نسب شته نه ښایست شته رسول صلی الله علیه وسلم کوشش وکړه الله به وکړي لاړ بیا بل ورځ رسول صلی الله علیه وسلم میلاو شو رسول صلی الله علیه وسلم بیا وی جلیبیب هغه وی لبیک یا رسول الله واده خو څه ترتیب دی نه جوړ کړی بیا موسکی شو یا رسول الله موږ سره څوک واده کوي لا مال ولا جمال او نه مال شته نه جمال شته نه نسب شته درېیم پیر ورته رسول صلی الله علیه وسلم بیا وی دا بیا جواب ورکړو بیا یو د انصارو په خاندان کې په یو چت خاندان کې د یو کس لور چې دی نو هغه کونډه شوه هغه کس د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راغی رسول صلی الله علیه وسلم دا لور دې موږ له نه راکړې هغه د خوشحالۍ نه داسې ګډوډ شو د خوشحالۍ و یا رسول الله دا وخت بل الله به موږ راوستو موږ ته انکار کوو زموږ دپاره شرف او عزت چې ته زموږ لور غواړې رسول زموږ ته ګوره ځان دپاره نه غواړه دغه جلیبیب دپاره غواړه هغه وایي جلیبیب زه کور کې مشوره کوم لاړ جلیبیب رسول صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله دې خلکو ته مه وایه رسول صلی الله علیه وسلم ته یې ولې وایي ما به کاسد ومومي سپک به مې ومومي دا خلک رښتې نه کوي ما سره رسول صلی الله علیه وسلم ولکنک عند الله لست بکاسد د الله په نسبت خو ته سپک نه یې ته خو ډېر دروند انسان یې اوچت انسان معیار خو دا نه دی چې خلک ستا باره کې څه وایي خټه خبره دا ده چې الله ستا باره کې څه وایي الله خو دې ته نه ګوري حدیث کې راغلي چې الله نه مال ته ګوري او نه نسب ته ګوري او نه جمال ته ګوري الله ګوري عمل او زړه ته ګوري چې کور ته ورغی کور کې خبرې وکړو رسول صلی الله علیه وسلم ستا لور غواړي هغه خوشحاله شو وایي ته له ما پسې تپوس ته ورکړی به وایي ځان لی نه غواړي جلیبیب لی غواړي وایي جلیبیب لی غواړي دې پسې پلانې راغلی موږ نه ده ورکړې اوچت خاندان والا خلک راغلي نن جلیبیب له دا موږ ورکوو دا لور یې هوښیاره وه هغې ورته اواز وکړو دنې نه وایي څوک ما غواړي د جلیبیب دپاره وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وایي پیغمبر خو ما نشي ضایع کولی تاسو د پیغمبر د خبرې نه مخکې کېږي چې هغه ما جلیبیب له غواړي نو خو دې کې به خیر وي هغوی دې زړه ته هم دا خبره کوشو لاړ پلار یې په رسول صلی الله علیه وسلم پسې یا رسول الله موږ راضي یو رسول الله وسلم د جلیبیب دپاره واده وکړو او د اوچت خاندان کې یو ښایسته جنۍ چې خلکو به د هغې ارمان کوو هغې ورته واده کړه بیا دعا وکړه الله سبحانه وتعالی ته وایي یا الله رسول صلی الله علیه وسلم یا الله په ده باندې دا رزق سم راووروي او دا ژوند وله پراخه کړه سخت خوشحاله و جلیبیب رضی الله عنه سخت خوشحاله و خو یو څو ورځې نه وې تېرې چې د احد د غزا اعلان وشو دله خوند پوره اخیستی نو د دغه ښځې نه د هغه واده نه چې هغه کېدو نه د هغه انسان واده وشو چې چا وله لور نه ورکوله خو هلته پکې اواز د احد وشو د غزا وشو دا اوس هم مؤمنان دي دوی سره وزرونه نشتي لکه څنګه چې د منافقانو سره به سل وزر
د دوی سره عذر نه و دی هم لاړ شریک شو په لښکر کې ولاړو وی کله چې دا احد دا غزا ختمه شو رسول سلم تپوس وکړو هل تفقدون من احد څوک خورک نه دی ګنې ملګرو کې ملګري وګرځوي صحابه کرام بعض پکې شهیدان و بعض زخمیان وي یا رسول الله پلانې زخمي دی پلانې مړ دی هغه ویل یا رسول الله پلانې نشتي پلانې نشتي پلانې نشتي بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم نور څوک خو نه دي ورک کنه وی یا رسول الله پلانې او پلانې او پلانې بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم وی نور څوک خو نه دي ورک وینه نور څوک نه دي ورک د جلیبي بن وی پکې وانه رس ما تاسو ته وایي دی پټ انسان او ځکه حدیث کې راځي چې ان الله يحب العبد التقي الخفي النقي الله تقوادار انسان خوښي چې زړه پاکي او داسې ورک غونته کړي چاته خپل عبادتونه نه راښکاره کوي نه چاته دا خبره ښیي چې زه اوچت تقوادار یم او زه دا کوم نه داسې ورک غونته کړي معامله یې ټوله د الله سره د جلیبي معامله د الله سره دوی د خبرو هم نه دي هغه د الله په لار کې ځان خورې کړی دوی د خبرو هم نه دي رسول صلی الله علیه وسلم یاد کړو خلقو کاګر که نه دی یاد کړی خو اشرف المخلوقات سید الاولین والآخرین هغه یې تذکره وکړه ولکني افقد جلیبیبه جلیبیب نشتي وی ټولو کې دته د جلیبیب رضی الله عنه یاد وګرځئ پسې کوم ځای کې هغه وایي چې دوی پسې وګرځېدو وي د احد د میدان نه بهر ولګي رسول صلی الله علیه وسلم ته اواز وکړو یا رسول الله دی وایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورغی فوجده إلى جنب 7 قد قتلهم ثم قتلوه نو ده په خوا کې اووه کافران مرداران پراته وو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او د ده د جسم سره خوا کې ودرېدو او بسترو کې اوښکې راغلې وي دی وی قتل 7 ثم قتلوه اووه کسان یې مردار کړي دي وي بیا یې دی وژلی دی وي هذا مني وانا من دې زما نه دی او زه د ده نه یم هذا مني وانا من دې زما نه دی او زه د ده نه یم صحابه کرام وی فوضعه على ساعديه هر سړي خپل مړی راوچت کړی و هر سړي خپل خپلوان راوچت کړي و کوم چې شهیدان شوي چا په کټ کې چا په څه کې او جلیبیب رضی الله عنه د رسول الله وسلم په دې زنګنانو هغه ته پروت جلیبیب رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم زنګنانو د هغه په مټو کې ليس له الا ساعداء النبي صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم دغه جنب د خپلو لاسونو کې نیولی فحفر له ووضع في قبره قبر وکنستی شو د خښولو پورې رسول صلی الله علیه وسلم په خپل غېږ کې نیولی او دا خبره به یې کوله وي دې زما نه دی او زه دلته نه یم دې زما نه دی او زه دلته نه یم رسول صلی الله علیه وسلم ته د هغه ایمان معلوم و د هغه تقوا د هغه دفاع د اسلام د هغه جوش د هغه جذبه ځکه زه تاسو ته دا وایم چې همیشه کوشش دا کوئ چې د الله په نظر کې درانه شي ډېر خلک داسې دي چې په دنیا کې ورک دي څوک یې نه پېژني خو په اسمانونو کې معروف دي جلیبیب رضی الله عنه اگر که د ملګرو په منځ کې ورک خو په اسمانونو کې ډېر مشهور او معروف پیغمبر صلی الله علیه وسلم پېژند او ډېر خلک داسې دي چې په ځمکه باندې مشهور دي په اسمانونو کې ورک دي ځان په هغه خلکو کې شمار کوي چې په ځمکه د خیر د ستا تذکره ونه شي د سر دې څوک تا پېژني نه خو چې په اسمان کې معروف ملایک دې پېژني کله چې یونس علیه السلام د مهي په خېټه کې اواز وکړو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نو ملائکو ویل یا الله دا اواز اشنا دی خو د ناشنا ځای نه راځي چې دا ګوره څوک ته وایي نه پېژنو ځکه چې اواز د لرې نه راتو وګوره معروف دی وي اواز څه دی اشنا دی خو دا ځای د ناشنا راځي الله ورته وایي زما بنده دی یونس د مهي خېټې ته مې ګزار کړی دی ملایکو ورسه باره شو وی الله
د خو به پلانې کار کوو د به پلانې کار کوو موږ به تا ته دا عمل راخېجو دا به راخېجو ملایکو په منځ کې مشهورو سپارش وکړو الله تعالی د مې د خېټې نه راوویست خو ډېر داسې دي چې په ځمکه کې معروف دي او چرچي دي او دروز او درز او شور او شغرب او پلانې او علانې او ملک صاحب او خان صاحب او مالدار او زورور او نسب والا او ښایسته او مشهور او په اسمانونو کې د هغه سره تذکره